د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم اخلاق د يهودي پر وړاندې د ثواب په نیت یې شیر کړئ او زموږ یوټیوب چینل سراج مومن ننګرهاری هم در سره سبسکرایب کړئ. یوه ورځ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د اصحابانو په منځ کې ناست و چې یو یهودي راغی د خلکو په منځ کې ورتیر شو او په بد اخلاقۍ یې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم جامو ته لاس واچو او جامې یې ورڅخه راکش کړې. په غوسه یې ورته وویل چې ای محمد صلی الله علیه و آله وسلم زما قرضه راکړه. تاسو بني هاشم ټول قوم همداسې یاستئ چې قرضه اخلئ خو په سمه یې نه ادا کوئ. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم له دغه یهودي څخه قرضه اخیستې وه خو د ادا کولو نیټه یې لا پوره شوې نه وه. کله چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د یهودي بد اخلاقي ولیده نو په تلوار سره په غوسه ولاړ شو او په خپله توره یې راواخیسته. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته یې وویل ای نبی مبارک ما ته اجازه راکړه چې د دغه یهودي سر ووهم. نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم عمر رضی الله تعالی عنه ته په تبسم وفرمایل د تورې پر ځای هغې ته د حق اخیستلو طریقه وښایه او ما ته د حق ورکولو وصیت وکړه. کله چې یهودي د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دا خبرې او حوصله وکتله نو ورته یې وفرمایل ای محمده زما په هغه ذات قسم یي چې تاسو یې په حق رالیږلي یاست. زه هیڅ د قرضې په نیت نوم راغلی او ها خبرم چې د قرضې اخیستلو نیټه لا نه ده رسېدلې بلکې په تورات کې ستاسې د نبوت نښې ټول صفتونه لیکل شوي دي او هغه صفتونه ټول ما په تاسو کې لیدلي دي خو صرف ستاسو دغه یو صفت ما یقیني کو چې هغه ستاسو د غصې په وخت حوصله ده. سمدستي یې اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله وویل او اسلام یې قبول کړ. بیا یې ډېر خوشحالۍ څخه وویل چې هغه قرضه د مسکینانو لپاره خیرات شوه. له هغې یهودي څخه ښه اصحابي جوړ شو. له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یې ډېرې عزوا وکړې او په آخر کې غزوه تبوک کې په شهادت ورسید. د هغې اصحابي مبارک نوم زید ابن سلا رضی الله تعالی عنه و. له مخکې یهودي یو عالم و. په یو حدیث شریف کې راغلی و چې له جابر رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل ما ته تر ټولو خوښ او په قیامت کې رانږدې هغه څوک دي چې ښه اخلاق ولري. رواه ترمذي.